شهزادګۍ د لټولو پسې روان شي. یه سړي موږ امونو ته کېنولو هسې نه هغه شهزادګۍ هغه ته ویلو شي دولت په هغه ورکړي. او که نه ښځې دا خو زوم مې مسته هم موږ کولی که یو چل ورسره کوم. د پخوا زمانې قصه ده. په یو ملک به یو بادشاه حکومت کولو. د دې بادشاه یو لور وه چې د هغې نوم زرمینه شهزادګۍ و. د بادشاه یو باغ و چې په هغې کې د امونو یوه خاص اونه وه. په هغه اونه کې به روزانه یو څو امونه د سرو جوړېدل چې هغې ته به بادشاه کتل نو ډېر به ورته خوشحاله و. یو ورځ شهزادګۍ په باغ کې ګرځېده چې اچانک یوه توره شان بلا راشي او شهزادګۍ د ځان سره بوځي. بادشاه سلامت، شهزادګۍ په باغ کې وه، یو چغې ووهله او خیبه شوه. دا سوی وزیره، زه یو څو کسان ولیږه چې شهزادګۍ پیدا کړي. او دې نه پس د بادشاه یو څو کسان د شهزادګۍ لټولو دپاره کلي په کلي وګرځي او دغسې ټوله ورځ تېره شي خو د شهزادګۍ هیڅ خبر میلاو نه شي. بادشاه سلامت، مو خو یو څو کسان ولیږل، ټوله ورځ کلي په کلي وګرځېدل خو شهزادګۍ میلاو نه شوه. اوس په څه کوو؟ وزیره په خپله باندې لاړ شه او کلي په کلي اعلان وکړه چې د بادشاه لور ورکه شوې ده چې چا پیدا کړه هغه انسان له به ډېر مال او دولت ورکړو. په دغه کلي کې یو ښځه او خاوند هم اوسېدل. دوی دواړه ډېر لالچیان وو. د خاوند نوم جهانګیر او د ښځې نوم نادیه و. یا ښځې څه دې پخ کړي دي او که نه زه خو دومره اوږې شوی یم چې یه سړیه نو کور کې ناستې بازار ته لاړ شه څه سبزي راوړه چې درله ډېره پخه کړم. ښه صحیح ده. او په دې کلي کې یو بل هلک هم اوسېده چې د هغه نوم کمال و. د هغه په کلي کې د سبزۍ یو ورکوټي شان دوکان و. یو ساعت پس د بادشاه وزیر په کلي کې د شهزادګۍ دپاره اعلان کولو چې جهانګیر هم دا اعلان واورېده. هلکه دا خو د مانداله کېدو سمه غټه موخه ده. یا لکه کماله واچوه که نه یو 2 کیلو ټماټر او یو 2 کیلو پیاز. هغه خو به درله درکړم خو دا راته ووایه چې دا اعلان یې د څه کو، ما سم ونه اورېده. یا لکه وایي د بادشاه لور ورکه شوې ده، وایي چې چا پیدا کړ نو ډېر مال او دولت به ورکوي. یا ښځې سبزي خو مې راوړه خو وایي د بادشاه لور ورکه شوې ده چې چا پیدا کړ ډېر مال او دولت به ورکوي. زه خو یم لاړ به شو څه پته لګي موږ ته میلاو شي. داسې وی سړیه دا خو رښتیا موخه ده. بس روټۍ به وخورو لاړ به شو. رښتیا که موږ ته میلاو شو خو په یو ځل به مالداره شو. داسې خو ماسې قسمت کار نه کوي. او کمال هم دکان بند کړي کور ته لاړ شي او مور ته ټوله قصه بیان کړي. ټیک ده که نه کماله بچې، بس ته هم لاړ شه خو یو خبره مې یاد ساته چې دروغ به نه وې او دوکه به نه کې. صحیح ده زما بچې. بل طرف ته د بادشاه د اونې نه روزانه د شپې به هغه د سرو امونه هم غیبېدل او دا خبر هم وزیر بادشاه ته ورکړي چې بادشاه نور هم پریشانه شي. بل طرف ته جهانګیر او ښځې دواړو د بادشاه دربار ته ځان رسولی وي. بادشاه سلامت، موږ د شهزادګۍ له ټولو پسې راغلي یو خو که موږ پیدا کړه نو موږ له به ډېر مال او دولت راکړی. او دوی دا خبرې کوي چې په دې کې کمال هم راشي. السلام علیکم، زه هم د شهزادګۍ له ټولو پسې راغلم ځکه چې ستاسو لور ورکه شوې ده او تاسو به ډېر خفه یې. انشاءالله زه به پوره کوشش کوم. خو زموږ اوس یوه مسله نه دودي. زما لور هم ورکه شوې ده او زموږ د باغ نه امونه هم ورکېږي. نو زه غواړم چې زموږ د دواړه مسلې اوس حل شي. نو کماله ته به داسې وکړې چې ته به شهزادګۍ له ټولو پسې لاړ شي او ته به داسې وکړې چې ته به د امونو د اونې سره کښېني او ما له به خبر راکړې چې د امونه څوک کړي. دې نه پس جهانګیر او نادیه دواړه ښځه خاوند د امونو د اونې لاندې کښېني او د امونو خیال ساتي او کمان د شهزادګۍ د لټولو پسې روان شي. یه سړیه موږ امونو ته کېنولو هسې نه هغه شهزادګۍ هغه ته ویلو شي دولت په هغه ورکړي. او که نه ښځې دا خو زوم مې مسته هم موږ کولی یو چل ورسره کوم. یو څو ګنټې پس دوی دواړه ښځه خاوند د بادشاه دربار ته مړ ګیدړ راولي. بادشاه سلامت ته وګوره دا ستا د امونو خل دی. دا ته څه وې څه مطلب؟ او که نه دې ونې ته ختلي وو امون یې اوړلی ما د ونې وامله مې کا. وزیره ګیدړ اونې ته هیجي که نه؟ یاله بادشاه سلامت څه ووایم؟ ما خو په لومبي ځل والیدل ګیدړ خو چې ته ونې ته لاندې ختلي. او دوی دا خبرې کوي
چې په دې کې کمال هم راشي. یاره بادشاه سلامت، زه خو ډېر وګرځېدم، خو ما ته خو هم شهزادګۍ میلو نه شوه. بادشاه دې دروغ وایي. ته ورته ما پرېږده، ته ګوره چې شاید له شما معلوموم او که نه. بس ټیک ته یو کار به وکړو. هلکه ته به امونه اونې ته کښېنې او تاسو به لاړ شئ، شهزادګۍ به ماله زر تر زره پیدا کړي. او دې نه پس دا دواړه ښځه خاوند د شهزادګۍ له ټولو پسې لاړ شي او بل طرف ته کمال د امونو د اونې سره ناست وي، د امونو څوکیداري کوي. او دغسې یو څو ګنټې تېرې شي چې کله شپه شي نو یو ساعت پس یو زیړه مرغۍ راشي، د هغې نه یو ام واخلي او لاړه شي. کمال چې دا هر څه وویني نو زر په منډه منډه راشي او بادشاه ته ټوله قصه بیان کړي. دا دې څه ووایي کماله؟ بس ټیک ته زه دله یو اس درکومه، هغه مرغۍ چې بل ام پسې راشي په هغه مرغۍ پسې لاړ شه وګوره چې دا امونه چېرته وړي. یو ساعت پس چې هغه مرغۍ بل ام د ځان سره واخلي نو کمال د هغې مرغۍ پسې په اس باندې شاته روان وي او دغسې هغه مرغۍ مخکې وي، کمال د هغې پسې روان وي چې دوی یو ساعت پس ځنګل ته ورسي. بل خوا هغه ښځه او خاوند هم په ځنګل کې شهزادګۍ لټوي چې کمال وویني نو حیران شي. یا ښځې دا خو کمال و، دی خو په اس باندې روان دی، ته راځه چې دی چلته شي. او که نه راځه سوریا. او دې نه پس دا دواړه ښځه خاوند هم د کمال پسې شاته روان شي. لږ ساعت پس هغه مرغۍ په ځنګل کې یو غار ته دننه شي، کمال هم په هغې پسې دننه لاړ شي او دا دواړه ښځه خاوند هم په هغوی پسې شاته په غار کې روان وي. کمال د اس نه کوشي په غار کې په مرغۍ پسې روان وي چې لږ ساعت پس کمال له مهله یو خطرناکه پیری ورشي. یاله که ته څوک یې او دلته څه کوې؟ زما په خیال ځان د روبو نه دی خوښ، بل مرګ له راغلی سو. یا پیری زه خو دې مرغۍ پسې راغلم. دا مرغۍ روزانه راځي د بادشاه د باغ نه د امونه راولي. بادشاه اسم خفه د لوریا روکه شوې ده او ته یې نورم خفه کې. دا ته داسې ولې کې؟ دا مرغۍ نه ده، د بادشاه لور ده. د دې نه ما مرغۍ جوړه کړې ده ځکه چې زما یوه چیلۍ وه او هغه غیبه شوې ده او ما ته ښکاري چې هغه بادشاه مړه کړې ده، ځکه اوس د بادشاه له دا سزا ورکومه. کیدای شي چې ستا چیلۍ بادشاه نه وي مړه کړې نو ته دوی له دا سزا بیا هسې ولې ورکې؟ او څه پته لګي ستا چیلۍ چې ته بل ځای غیبه شوي؟ دا خبره صحیح نه ده. ښځه نو چې داسې ده نو بیا لاړ شه، ما له زما چیلۍ راوله، هله به زه تاله دا شهزادګۍ درکوم، ګنې نه درکوم. او د دوی دا خبرې هغه ښځه خاوند هم واوري. یا ښځې دا پیری څه وایي؟ دې نه خو چیلۍ لوکه شوې ده، راځه چې یو چیلۍ وله راولو. او که نه سوریا راځه چې زر ځو، دا بل لا نه مخکې نه شي. بل طرف ته کمال هم په ځنګل کې په هغه چیلۍ پسې ډېر وګرځي خو هغه چیلۍ میلو نه شي او لږ ساعت پس ستړې ستومانه په ځنګل کې د یو زوړ پي په غاړه کښېني. یا خدایه دا خو په بل غم واورېدو. اول شهزادګۍ پسې ګرځېدو، اوس په چیلۍ پسې ګرځو. او کمال دا سوچونه کوي چې اچانک د کوی نه د چیلۍ اواز راشي او کمال چې کوی کې وګوري نو په هغې کې هغه چیلۍ ګیره شوې وي. او دې نه پس کمال د هغه چیلۍ د راویستو دپاره یوه رسۍ ورښکته کړي. بل طرف ته هغه ښځه خاوند بلاله د کلي نه یوه کمزورې شان چیلۍ راولي. تاسو څوک یې او دا چیلۍ م د کوم ځای نه راوستې ده او دلته ماله څه له راغلې یې؟ یاره مونږ خبر شوي وو چې ستا چیلۍ لوکه شوې وه، نو دا ستا هغه چیلۍ د مونږ د لالا وسته، باید دا شهزادګۍ له راکړه چې مونږ درنه ځو. ها نو زما چیلۍ خو داسې نه وه، خو ډېره غټه وه. یاره چې دا تاسو پسې د خفګان او په جلا باندې داسې کمزورې شوې ده. ښځه ورېږه زه تاسو له ستاسو انعام درکوم. پیری پوه شي چې دا دواړه ښځه خاوند دوکهباز دي او بیا د خپل جادو په ذریعې سره دا دواړه په پنجره کې بند کړي. لږ ساعت پس کمال د پیری هغه چیلۍ هم راولي. دا والی جی دا ستاسو چیلۍ پیدا مې کړه درله، اوس ما له شهزادګۍ راکوه چې بس ځم درنه. بالکل صحیح ده، ته ډېر بهادر یې او تا ماره چیلۍ پیدا کړه، تا له به زه ستا انعام ضرور درکوم. او دې نه پس هغه پیری د هغې مرغۍ نه دوباره بیا شهزادګۍ جوړه کړي. او کمان چې شهزادګۍ وویني نو دومره خشته وي چې حیران شي. دې نه پس کمال شهزادګۍ د ځان سره په اس کښېني او د محل طرف ته روان شي. بل طرف ته بادشاه په محل کې خفه ولاړ وي
خپله لور یادی چې لور به مې پیدا شي او که نه. او لږ ساعت پس کمال د بادشاه لور زرمینا شهزادګۍ راولي. وای زما لورې ته راغلې، زه تا پسې بچې ډېر خفه وم. کمال ابا کوي چې ته ډېر مخلص او بهادر انسان یې. تا ډېر په محنت سره زما لور پیدا کړه. اوس وایه چې څه دې پکار شي درکړم درله. نه پلاره، صرف مال او دولت نه، بلکې دا انسان خو زما زړه ته پرېوته. دا خو ډېر ښه انسان دی، زه درسره واده کول غواړم. بس بچې ستا ژوند دی او چې چا سره تېرول غواړې. بس پلاره، زه خو دې هلک سره ژوند تېرول غواړم. ته رښتیا وې؟ او زه رښتیا وې. او دې نه پس د کمال او د زرمینې شهزادګۍ واده وشي او بیا کمال خپله مور هم محل ته راولي او دې نه پس دوی ټول په خوشحالۍ ژوند تېروي.